درنو لیدونکو سلامونه مو ومنئ د آیا پوهیږئ معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې درته د هغه علمي حقیقتونو په اړه معلومات درکوو چې خیال او تصور ته نږدې دي. که مو چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ د ملاتړ لپاره چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو لا نورې جالبې ویډیوګانې برابرې او تاسو قدرمندو ته یې وړاندې کړو. د انسان دماغ په یو ثانیه کې تقریبا 11 میلیونه معلومات قبلوي، خو په دې ټولو کې فقط 40 معلومات پکې پاتې کیږي. که چیرې د ځمکې په کره کې مستقیم تونل وویستل شي او دننه پکې ټوپ کړل شي نو 42 دقیقې او 12 ثانیې وخت نیسي چې د ځمکې د کرې بلې برخې ته ورسیږي. وریځې په حقیقت کې ډېرې درندې دي. د متوسط حجم والا ګڼ وریځې کیدای شي چې وزن یې تقریبا 80 بالغو فیلانو ته ورسیږي. تالنده برېښنا ډېره زیاته انرژي لري. یوه برېښنا دومره کافي انرژي لري چې 100,000 ډوډۍ پرې پخېدلی شي. د انسان د خولې لعاب یو ډول ماده لري چې دردونه آراموي. دغه ماده اوبیورفین نومیږي. د انسان د خولې لعاب د مشهوره عادي درد آرامونکو ګولیو مورفین په اندازه 6 وارې زیات قوي دي. د یو انسان د ژوند په دوران کې د بدن پوستکی 9 وارې خپل ځان نوی کوي. هغه هوا چې یوه متوسطه کوټه ډکوي 100 پاونډه وزن لري چې 45 کیلو ګرامه کیږي. د اور غورځونکي غره ګرمې ډبرې او اورونه ډیر تیز سرعت لري چې کیدای شي د ښکاري سپي چټکتیا ته ورسیږي. د وینې سره کرویات کولی شي چې ستاسو په جسم کې فقط د 20 ثانیو په دوران کې د ژوند مکمله دوره پای ته ورسوي. د ځمکې پر مخ تر ټولو قوي مخلوق هغه بکتریا ده چې د جنسي سیلان لامل کیږي، چې په ګرد بکتریا هم مشهوره ده ځکه چې کولی شي داسې اجسامو ته فشار ورکړي چې وزن یې د هغې په نسبت 100,000 وارې زیات وي. په دې ځمکه کې هر انسان د غټې ګوتې په شان یو مختلفه ژبه لري چې له نورو سره په کامله توګه توپیر کوي او کولی شي چې د انسان هویت پرې وپیژندل شي. په کورونو کې د موجوده غبار او ګردونو زیاتره برخه په اصل کې د اوسیدونکو د مړه پوستکو څخه جوړیږي. د بتکې غږ یوازینی غږ دی چې انعکاس نه کوي او تر اوسه پورې علما په دې نه دي توانیدلي چې د دې لامل کشف کړي.